بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو. په دې هیله چې جوړ او روغ اوسئ. زه بیا هم د اسلامي ښوونه او روزنه ښوونکې هدا. زمونږ نننی لوست 12 دی چې هغې کې د اوداسه فرضونه دي. اودس د لمانځه شرط دی. په اودس کولو سره زمونږ بدن پاکیږي. اودس د شي شرط دی؟ د لمانځه شرط دی او په دې سره څه کیږي؟ زموږ بدن پاکیږي. په اودس کولو سره د مسلمان ګناهونه هم بخښل کیږي. په اودس کولو سره د مسلمان ګناهونه هم بخښل کیږي. کوم ګناهونه؟ هغه واړه ګناهونه چې موږ او تاسو نه په ناپوهۍ کې شوي هغه ګناهونه په اودس کولو بخښل کیږي. را بشو د اودس فرایضو ته چې اودس څو فرضونه لري. اودس 4 فرضونه لري. اودس 4 فرضونه لري. اول فرض د مخ پریمینځل. د اول فرض چې دی د مخ پریمینځل چې د ویښتانو له شنه کېدو تر زنې لاندې پورې او د غوږ له نرمي د یو غوږ له نرمي تر بل غوږ د نرمي پورې دی. صحیح شو؟ دا د دویم فرض. دریم فرض د سر 4مه برخه مسح کول. د کوم ځای؟ د سر 4مه برخه مسح کول. تر خنګرو پورې د پښو پریمینځل. تر خنګرو پورې د پښو پریمینځل. ښه ګرانو زده کوونکو، دا د اودس طریقه په دې هیله چې تاسو د اودس طریقه په ښه توګه یاده کړې وي او را به شو ستاسو کورنۍ دندې ته چې باید تاسو خپله کورنۍ دنده دا 3 پوښتنې سوالونه ځوابونه ورکئ او په دې ایمیل یې موږ ته راولېږئ. آیا اودس د لمانځه له شرطونو څخه دی؟ د اول سوال. آیا اودس د لمانځه شرطونو څخه دی؟ دویم سوال. اودس مسلمان ته څه ګټې رسوي؟ اودس مسلمان ته څه ګټې رسوي؟ دریمه پوښتنه، د اوداسه فرضونه څو او کوم دي؟ د اوداسه فرضونه څو او کوم دي؟ ښه ګرانو زده کوونکو، دا زموږ نننی درس. که چېرته غواړئ چې زموږ نوي درسونه لاسته راوړئ، زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ. تر بیا مو ښه وخت.